پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک وایي چې زمونږ پلار یا ورور یا څوک مړ شوی دی او زه چې کله لمونځ کوم نو 2 رکعته لمونځ کوم او هغې ته ثواب بخمه. دغه طریقه ثابته ده که ثابته نه ده؟ او یو صحابي باره کې ځینې خلک وایي چې دا ثابت دي چې هغوی به ویلې چې کله زه مړ شمه نو تاسو 2 رکعته لمونځ وکئ او ما پسې دعاګانې وکئ یا راپسې جړا وکئ، خفګان راپسې وکئ. نو جواب دا دی چې راجحه دا ده چې د یو انسان نیک عمل د هغې اجر او ثواب بل انسان ته نه رسېږي. که هغه مونځ دی او که هغه تلاوت دی که هغه ذکر دی که بل نیک عمل دی، صرف عبادت مالیه رسېږي لکه صدقه مالي. او همدارنګه انسان د بل په ځای باندې حج کولی شي، عمره کولی شي کله چې هغې خپله نیک کړي او ضرورت وي. همدارنګه که په هغې باندې روجې پاتې د هغې په ځای باندې روجې نیولی شي کله چې هغه مړ شوی دی. د دې نه غیر د یو انسان په ځای باندې بل انسان نیک عمل نشي کولی او هغې ته خپل د نیک عمل ثواب هم نشي بخلی. او دا قانون الله بیان کړی ولیس للانسان الا ما سعه، انسان دپاره نشته مګر هغه چې خواري کړي. نو هر انسان ته به د هغې د سعی ثمره میلاویږي، نتیجه به میلاویږي او بل ته نه میلاویږي. نو دعاګانې کولی شي ورته او یا صدقه ورپسې کولی شي، که حج او عمره ترې پاتې هغه کولی شي، که روجې پې قضیې پاتې روجې نیولی شي، نور مونځ یا تلاوت یا ذکر دا عمل یا د بل چا په ځای باندې روجې نیول او هغې ته ثواب بخله دا عمل ثابت نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.